جان د خور شیوا قوم کرامت خدای مهربان او بخښونکی دی. نن په مرتد کلي په ګرون کې راټول سوو درنو مشرانو ځوانانو ستاسو ټولو په اجازه د ملي شهید ارمان لوڼي په نامه دا موږ قوم په یو داسې بد دی حالاتو کې دی چې زموږ د خلاصتیا ځوانو په لسم کې وو اتم کې وو بیا تر 12مه پورې دا فوټبال کاوی په ځوانان به پزنې یادګار فوټبال کلب کې د فوټبال کاوی دا به دا تاسو چې ورته وایي فاروډي به وایي دا دغه به فاروډ کوئ نو دا زموږ کام ځوانان چې کوم دي هغو ته پکار دی چې لوبې هم وکړي فوټبال که کرکټ دی که بلې لوبې دي ودې کې خو ارمان هم په دې فوټبالو کې دغه وکړي ډېر فوټبالونه یې وکړه تر څو به سکول به هم وایي مزدوري به هم کول فوټبال به هم کوئ خو له دې سره سره د علم لړۍ چې کومه وه هغه له ده ورسره جاري ساتلې وه زموږ وطن که څه هم له ډېرو غمو ډک دی دا د ځوانانو د زړه د سکون او د خوشحالۍ یوه لاره ده چې تاسو فوټبال ټورنمنټ کښېږدئ سات ساتئ په کرکټ له لارې سات ساتئ دا به کوو موږ ته د کام د ویشتیا چې کام راویښ شي دې ته موږ اړتیا لرو خو زه چې نن په دې فوټبال ګراونډ کې دا خلک وینم دا کوم ځوانان مشران چې کوم راټول سوي دي نو زه په دې ډاډه یم چې اوس کام ویښ دی زموږ کام هر کام چې خپل شهیدان خپل اتلان نه کړي هېر هغه ژوندی ساتي نو هغه کام کله هم نه مري که څه هم دښمن ورباندې زورور سي که څه هم دښمن دا هڅې کوي چې زه به دا وطن ونیسم دا علاقه به ونیسم د دې علاقې وسایل به ونیسم د دې علاقې خلک به غلامان کړم خو چې تر څو دوی د خپلو اتلانو د خپلو مشرانو لاره خپله کړې وي تر هغه پورې کام نه غلامه شي نن چې تاسو په دې ګروند کې راټول سوي یاست د ملي شهید ارمان لوڼي په نامه باندې دا ټورنمنټ روان دی دا د دې ولس ته و دې قوم ته او خاص کر د دې قوم په دښمن ته دا پیغام دی چې موږ پښتانه خپل شهید نه هېروي او د خپل شهید سره خپل دښمن هم نه هېروي که 50 کاله بعد که 100 کاله بعد دا خپل دښمن به تر غاړې خامخا رانیسو دلته په دې ځوانانو ته زه خپله دا وایم چې موږ ته د علم د پوهې ډېر ضرورت دی موږ به سات تېری هم کوو خو ورسره به علم پوهه هغه علم هغه پوهه چې په کوم د زموږ کام خلاصېږي په کوم علم باندې زموږ کام ته یو فایده ورسېږي دې غلام ولس له غلامۍ را خلاصېږي دا تر غلامي لاندې خاوره ده تر بل د بل تر واک لاندې خاوره ده زموږ ځپل سوي قبضه سوي وسایل د دې د په سر خلاصېدو دپاره دا د وطن له غلامۍ له خلاصېدو دپاره به موږ علم خامخا کوو زموږ د خلاصتیا لاره زموږ شعور دی زموږ پوهه ده زموږ ویښتیا ده تر څو چې موږ دا پښتون قام نه وي راویښ سوی تر هغه پورې موږ له دې جابر ریاسته له دې ظالم ریاسته دا کوم چې اوس د دې وطن رسانې د دې زما د خپلې خاورې واکدار جوړ کړی دی د خاوره زما د واک یې د ده دی د دې څخه به موږ هغه وخت ځان خلاصوو چې کله موږ را یو موټی سو زموږ مشرانو دا متل تېر کړی دی چې د کام ناتار په کام راګرځي نو چې تر څو موږ یو موټی سو موږ اتفاق او اتحاد نه وکړو دا د کام ناتار بیا داسې نسي راګرځېدلی موږ به خامخا اتفاق او اتحاد کوو
موږ به خپله سیاسي پوهه ګراونډو له فوټبال ګراونډ له هم راړو، موږ به سکول له هم وړو، موږ به د غرو سرو له هم وړو، موږ به روډو له هم راړو، موږ به دوکانو له هم وړو. تر څو چې موږ سیاسي سوي نه یو تر هغه پورې زموږ خلاصتیا نشته. دا وطن غلام دی، قبضه سوی دی او په دې باندې موږ ټول خبر یو. دا اوس په لورلای کې چې کومې مسلسل دا واقعې وسوې، ډېرې دردونکې واقعې وسوې، موږ بلا کورونه یې ونړول، شهیدان یې کړل په دې لورلایي کې، بیا په سنځاوۍ کې، بیا په کلاس اطلاع کې، بیا په پښین کې. دا هغه د اویا کالو د جنګ لړۍ ده چې اوس یې جنوبي پښتونخوا ته راوړه. تر اوسه په خیبر پښتونخوا او په وزیرستان کې وه، اوس یې د دې جنګ مخ و جنوبي پښتونخوا ته راوګرځاوه او د جنوبي پښتونخوا کې ډېر په منظمه طریقه باندې شروع کړه، خو د دوی اول پښې چې کومې وې هغه یې په بوري کې ولګولې. تر څو چې د بوري ولس د دې شي مخالفت نه وکړي و دې شي ته په ټینګه باندې نه ودرېږي، تر هغه پورې به دا کام د جابر ریاست په داسې پر تاسو راننوځي او د بوري د دې جنوبي پښتونخوا حالات به بیا تر وزیرستان هم بدل وي، تر وزیرستان به هم بد حال وي. خو اوس زه چې ما د ارمان د شهادت لپاره که څه لورلایي ته نه وم راغلی او نن رالم، نو ما چې کوم دا ولس ولیدی ما د خامخا خلک داسې وو چې دا د بوري ولس چې کوم دی هغه څه وېرېدلی دی یا څه داسې دی، خو ما چې کوم خلک اوس ولیدل ستاسو غیرت له ستاسو حوصله ستاسو همت هغه دا ښکاره کوي او دښمن ته مو دا ښکاره کړه چې پښتون کله هم نه ویرېږي. موږ به پر خپله خاوره باندې داسې په جګ سر په ویاړ په ننګ به ولاړ یو، موږ له یو چا نه ویرېږو، دا زموږ خپل کور دی او په زموږ په کور باندې راننوتی چې کوم دښمن دی هغه موږ ډېر ښه پېژنو او د دې دښمن د ایستلو دپاره به موږ یو موټی خامخا کږو، موږ به د دې دښمن د ایستلو دپاره به خپله په پښتنه لاره په خپله په ننګ او په حوصله باندې به موږ به دې تیارې جوړوو، موږ به راجرګه کږو، کښېنو به، پر دې حالاتو به نظرثاني کوو، په دې حالاتو به غږږو، په دې حالاتو به ځان خبروو چې تر څو موږ په دې شي باندې سر نه کړو خلاص، تر هغه پورې به داسې دښمن راننوځي او موږ به له خپلو علاقو باسي. موږ به راجرګه کږو، موږ به رایو کږو، د دې وطن د دې قام مشران ټول پښتانه مشران به رایو کږي، هغه که د هر قوم سره تړلي دي، هغه که د هرې علاقې سره تړلي دي، هغه که د هر ځای دي، موږ به رایو کږو، جرګه کږ به پر خپل وطن باندې دا روان ناورین چې کوم دی، کوم بد حالات چې پر موږ راغلي دي، د دې دپاره به موږ ټول سره کښېنو، د دې دپاره به موږ له دې شیمه د ویستلو په خپله خاوره باندې د امن راوړلو دپاره به موږ باقاعده پالیسي جوړوو، موږ به باقاعده ولس به په دې خوا راګرځوو چې ستا پر وطن څه روان دي او تا ته څه کول پکار دي. نور مو وخت نه اخلم، زه خوشحاله یم چې د دې وطن د دې قام شهیدان، د دې قام چې کوم خلک دي، د دې قام چې کوم دا ځوانان دي هغه ویښ دي، هغه خپل اتلان بانځي، هغه خپل شهیدان بانځي او هغوی په دې سر خلاص دی چې دا شهید چې کوم د دې زموږ د وطن زموږ د دې خاورې په موږ پر خاوره چې کوم جابر ریاست دی هغه په دې شي په دې دغه دی چې شهید مو هم کوي او چې مړی هم کوي پړی هم کوي، دوی په دې لاره باندې دغه دی. خو زه په دې ډاډه یم چې اوس کام پوهه دی، اوس کام د خپل دښمن معلوم دی چې ما څوک وزني، ولې مې وزني او د دې د وزلو د شا وجې څه دي، وجې ښکاره دي، دی د زموږ پر کام زموږ پر خاوره باندې قبضه کول غواړي، دا کام غلام ساتل غواړي، خو پښتانه کله هم غلامان نه دي پاته سوي. موږ به داسې په جرأت په غیرت په همت باندې درو. خو یوه خبره ده، اوس بابک لالا وویل چې موږ خوندې لوڼې کښېنولې دي چې مخمجرې به اچوو او مریانې به پخوو، پکار دی چې له دې شي موږ راووځو. اوس د زموږ قام په یو داسې حالاتو کې دی
د دې شي پاته د تاسو په دې خبر یاست چې کام چې دی هغه یوازې په پنر باندې نه دی جوړ. دا خبره ما هر ځای کړې ده او هر ځای به تر هغه پورې به کوم چې تر څو پورې په ګراونډو کې، په جلسهګاو کې، په اسمبلیانو کې، په سکولونو کې، په پروفیسرانو کې د ښځو تعداد د نورانو برابر سوی نه وي. ولې چې تر څو ستا ښځه، ستا د کور ښځه نه وي سیاسي سوي، د کامي شعور نه وي ورسره، په کام په ولس په دې ټولنه باندې یې سر نه وي خلاص، تر هغه پورې دا کام نسي خلاصېدی. نو که غواړئ دا کام د دې بدمرغیو راووځي، خپله به هم اتفاق او اتحاد کوئ او له ځان سره به د خپل کور ښځې څنګ پر څنګ خامخا دروئ. تر هغه پورې ستاسو د خلاصتیا لاره ناممکنه ده. یو جهان مننه ستاسو د راتګ د ټولو ګډونوالو او د دې پریمیر لیګ چې کوم ټیم به فاینل وګټئ، دا تقریبا دواړه تکړه ټیمان دي چې فاینل له راوتلي دي. زه دوی دواړو ته مبارکي وایم او چا چې فاینل وګټئ هغو ته مبارکي وایم او خدای ته وکړي چې موږ هم داسې باشعوره، داسې ویښ پاته سو او خپل کامي شهیدان که هر چیرې موږ یاد وساتو. مننه.